السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو لیدونکو که چېرته تاسو غواړئ چې خپل عکسونه د DSLR کمرې غوندې جوړ کړئ، تاسو لیدلی وي چې کله هم تاسو په DSLR باندې خپل عکسونه وباسئ نو ستاسو شاته بیکګراوند هغه چې د بلر راځي، چې څومره تاسو بلر کول غواړئ د هغې په مطابق تاسو کولی شئ بالکل بلر کولی شئ DSLR غوندې او ښکلې ایډیټینګ هم پکې کولی شئ. دا کېږي څنګه دوستانو؟ دې دپاره سمپل یو اپلیکیشن پکار ده. ډسکرپشن ته لاړ شئ، لینک پروت دی، اپلیکیشن ډاونلوډ خپل موبایل کې انسټال کړئ. چې کله هم تاسو اپلیکیشن ډاونلوډ انسټال هم کړئ دوستانو، اپلیکیشن بس تاسو سمپل خلاص کړئ. ګوره چې کله هم تاسو اپلیکیشن انسټال کړ، اپلیکیشن مو خلاص کړ، دلته وګورئ دوستانو د مثال په طور یو عکس راخلو. دا وګورئ د نبي شاته دغه ګورئ دوستانو، دا چې کله هم دغه ایډ به لږ ګورئ، دا به بند کړئ. دا اوس ګورئ دا جوړیږي، سمه ده. اوس ګورئ دوستانو دا اوریجنل تاسو ته وښیم، دا وګورئ دا شاته بیکګراوند تاسو ته ښکاري بلر نه ده، نو تاسو د هغې په مطابق د خپل دغه په مطابق چې څومره تاسو خوښه وي بلر کولی شئ. ګورئ تاسو ته ښکاري، ګورئ دا داسې ښکاري لکه چې دا عکس په DSLR باندې ویستل شوی. دا وګورئ ښکلی بلر کېږي. بلر نه علاوه دوستانو تاسو په دې کې نور ډېر زیات ګوتې وهلی شئ، ډېر زیات کارونه پکې کولی شئ. دا وګورئ ښکلی غوندې افیکټ هم پکې اچولی شئ، اورلی ورته اچولی شئ. دا وګورئ زیات او کم هم کولی شئ، بیوټي هم ورته زیاتولی شئ. دا اوریجنل کوي، دا وګورئ سموتنس یې څومره وي، سکن بیوټي، مخ تاسو ښایسته کولی شئ په دې سره. همداسې تاسو لاړ شئ وګورئ لاندې دې خوا ته وګورئ فلټر هم پې شته دي، څه رقم فلټر دی چې تاسو پې اپلای کوئ. ایډجسټمنټ دا وګورئ دا ډېر زیات برایټنس یې کموئ زیاتوئ. ګورئ ښکلی غوندې عکس تاسو ویستلی شئ. دا وګورئ داسې شو لکه د DSLR. ګورئ دا وګورئ صفا عکس جوړیږي دغه. ګورئ دې سره نور هم صفا کېږي. دا ګورئ څومره ښکلی زبردست عکس جوړ شو. دا وګورئ همدې ګورئ چې کله هم سیف کول غواړئ په دغه یې کلیک کړئ، دا به تاسو په ګیلري کې سیف شي. نو تاسو د دې په ذریعه کولی شئ ډېر یو خوندور عکس جوړ کړئ. دوستانو دا وه نننۍ ویډیو. که ویډیو مو خوښه وي حتما یې درسره لایک کړئ. تر بیا یو بلې ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.